د لوی اختر د رارسېدو سره د کابل ښار په بازارونو کې د توکو بیې راټیټې شوي دي. دا د کابل ښار د احمدشاه بابا مینې یو سوداګریز مارکیټ دی چې بېلابېل ډوله نارینه، ښځینه او د ماشومانو جامې او د سینګار توکي پکې پلورل کېږي. د دغه مارکیټ هټیوال وایي چې د لوی اختر په ورځو کې د توکو بیې تر ډېره راټیټې کړي دي، ترڅو بېوزله هېوادوال هم وکولی شي د اختر لپاره د خپلې خوښې جامې واخلي او د اختر له خوښیو برخمن شي. از تمام مردم ارزان قیمت و شهر کابل تقاضا میکنیم که انشاءالله بیاین در مارکت. دیگه ما به خاطر عید بسیار تخفیف های خوب گرفتیم به مشتری های خود. انشاءالله هر چه ارزان است، از شهرم که ارزان است، دیگه خیلی چیزای جنسای خوب، جنسای بسیار بالا از بزرگترین کمپانی های جهان. ما به خاطر عید که عید قربان است، دیگه عید همگی پیش از پیش مبارکباد میگم. دیگه انشاءالله بیاین، خیلی چیزا ارزان است، خیلی تخفیف های بالا گرفتیم. پیرانا، لباس، همه چیز اینجا پیدا میشه. د لوی د اختر دپاره 10% تخفیف ورکړی دی چې هیوادوال راشي او په مناسبه بیه واخلي. د اختر لپاره هم ډېر کمیسونه تخفیف کې ورکړي دي، کوم ته 10%، 20% هره جوړه کې موږ تخفیف ورکړی. هدف همدا ده چې خپل وطنوالو لپاره چې یو ښه هغې ښه اختر وي او خلک ښه کالي واخلي او موږ ته همیشه په خدمت کې تخفیف ورکوو. دا یادونې وړ ده چې د هېواد په بازارونو کې ورځ تر بلې د توکو بیې راټیټېږي او د بېلابېلو توکو کیفیت ته ښه پاملرنه کېږي چې په راکړه ورکړه یې ښه اغېز کړی دی او هر څوک کولی شي د خپلو کورنیو اقتصادي اړتیاوې په اسانه توګه پوره کړي.